ولسمشر غني بیا د فساد کوونکو په اړه ولس ته څه وعده ورکړې ده؟ دې ویډیو کې وګورئ. ولسمشر غني د کرونا منابعو د تفتیش په تړاو په جوړه شوې غونډه کې ویلي چې که هر ځای کې فساد تثبیت شي لویه څارنوالۍ دنده لري چې څېړنه یې وکړي او دغه راز هغوی چې په دې برخه کې فساد کړی عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کیږي. له ارګ څخه په خپرې شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې ولسمشر غني د ارزونې عالي ادارې ته لارښوونه کړې چې د کرونا لپاره د تخصیص شویو مرستو په تړاو سرتاسري تفتیش وکړي او ولایتي ادارې او مالیې وزارت مکلف دی چې په 24 ساعتونو کې د همدې موخې لپاره د ځانګړې شوې بودیجې د مصرف راپور د پلټنې ادارې ته وړاندې کړي. که په همدې برخه کې د هر مسؤل کمزوری مدیریت او د منابعو د ضایع کېدو تور ثابت شي تر عدلي او قضایي څار لاندې به نیول کیږي. ولسمشر ویلي تر راتلونکو 3 اونیو د لویه څارنوالۍ د تفتیش عالي اداره او د پلټنې اداره د خپلو کارونو پایله ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکه کړي. ډیره مننه له تاسو چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که د ولسمشر غني د دې اقدام په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ او که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.